بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په انډلج خبره کوو چې د انډلج زموږ سره په پښتو کې کومه معنی کېدای شي. نو انډلج زموږ سره په پښتو کې په دوو معنو کې استعمالېدای شي. اولنۍ معنی to get involved in something، یعنی خپل ځان انوالو کول په یو څیز کې، ټیک ته په یو کار کې خپل ځان انوالو کول، مصروفه کول، شاملول. دویم دی to allow someone to do or have something they want or enjoy. نور خلق الاو کول، بل انسان الاو کول هغه کار ته چې هغه خوښوي یا ترې مزه اخلي، ټیک ته انجوای کوي، داسې کار ته بل انسان الاو کول. خدا یاد ولرئ چې انډلج د نیگیټیو او پازیټیو دواړو دپاره راځي. یعنی په نیگیټیو کارونو کې ځان مصروفه کول، هغې کې هم هغې دپاره هم انډلج استعمالیږي، یا په پازیټیو کارونو کې ځان انډلج کول یا شاملول، هغې دپاره هم انډلج استعمالیږي. نو په نیگیټیو پازیټیو دواړو کې استعمالیږي. انډلج زموږ سره ورب دی او د دې مثال ترازونو په مثال به تاسو ښه پوه شئ. ډونټ انډلج یور سیلف ان بیډ کمپنی. خپل ځان په خراب صحبت کې مه شاملوه، یعنی د هغه خلکو سره دوستی مه کوه کوم چې خراب دي، د هغوی اخلاق ټیک نه دي وغیره. نو په دغه خراب صحبت کې ځان مه انډلج کوه، مه انوالو کوه. دلته هم مطلب دی ځان انوالو کول، ځان الاو کول چې په داسې صحبت کې حصه واخلي چې هغه خراب وي، ټیک ته. نو دغه معنو کې راځي انډلج، په یو ځان شاملول، ځان الاو کول، یو څیز ته په یو څیز کې حصه اخیسته، ځان مصروفه کول، دې معنو کې انډلج راځي. د دې نه علاوه ډونټ انډلج یور سیلف ان سموکینګ. خپل ځان په سموکینګ کې یعنی په سیګریټو کې، سکلو کې مه انډلج کوه، مه انوالو کوه، یعنی دا کار مه کوه، ټیک ته. دا زموږ سره د ورب مثال شو. اوس راځو ایجیکټیو ته. ایجیکټیو زموږ سره د دې دی انډلجنټ. انډلجنټ زموږ سره د دې ایجیکټیو دی، ټیک ته. د انډلجنټ مطلب یا د انډلجنټ مثال چې زموږ سره کوم دی نو هغه دی ګرینډ پیرنټس آر آپن انډلجنټ ټو دیر ګرینډ چلډرن. ټیک ده. ګرینډ پیرنټس چې کوم دي نو یعنی نیا نیکه، هغه اکثر خپلو نوسو ته مطلب د خپلو نوسو دپاره هغې ډېر زیات انډلجنټ وي، مطلب په هغوی کې دا ماده وي چې نوسي هر څیز ته الاو کوي. دا صفت په نیا او نیکه کې ډېر زیات وي چې په نوسو خیال نه کوي، مطلب څه پابندي پرې نه ږدي، خو که ښه کار دی او که بد کار دی، خو چې نوسي یې پکې خوشحاله وي، بس څه خاص پروا پرې نه لري. یا داسې دویم مثال هم کیدای شي he is so indulgent to his children. هغه خپلو بچو ته ډیر زیات انډلجنټ دی، ټیک ته. مطلب په هغې کې دغه انډلجنس زیات دی، خپل بچي الاو کوي هر کار ته، مطلب په هغې څه پابندي نه ږدي، هر کار ته الاو کوي، څه خاص پابندي پرې نه ده ښودي. نو دا زموږ سره شو ایجیکټیو. بل زموږ سره دی ناون. ناون د دې زموږ سره دی انډلجنس. انډلجنس مثال ته راځو. his only indulgence is smoking. د هغه یوازینی انډلجنس یا څه څیز چې هغه پکې ځان مصروف کړل دی نو هغه صرف سموکینګ دی، سګرټ څکل دی. بس منټ 2 منټ بعد چې کوم دی هغه سګرټ لګوي، بل مړکی او بل لګوي، ټیک ته. نو د هغه ټوټل کار هم دغه دی، په دغه یو څیز کې ځان مصروف کړل دی، بل څه کار یې نشته. نو دلته هم د انډلجنس کوم چې زموږ سره ناون دی معنی ده ځان انوالو کول په یو څیز کې. امید ده چې تاسو به د انډلج او په معنی باندې پوه شوي.